نن د چای جهاني ورځ ده. په دې اړه به خبرې وکړو چې شیدې ولې چای ته ورګډې سوې. شیدې چای ته لومړی په اروپا کې په ځانګړې توګه په فرانسه او انګلستان کې ورګډې سوې. یو دلیل یې دا و چې خلکو به شیدې اول په پیاله کې اچولې چې له تاوده چی پیاله ماته نسی، او بل یې شیدې ځکه ور اچولې چې له تور چای څخه به پیاله لوغړنه او زنګ وهلې سوه، نو د پیو له ورګډولو سره د چای پیاله تور نه اوړي. چای د لومړي ځل لپاره د 19مې پیړۍ په منځ کې انګلستان ته د ختیځ هند شرکت له لارې له چین څخه ورسول سو. په 1450 کال په لندن کې چای د درملو په توګه خرڅېده. د انګلستان شاهي کورنۍ هم د چای په دودولو کې برخه لري. د چای له برکته د بسکټو، کیکونو او کلچو صنعت هم پراخ سو، او چای هم لکه ډوډۍ سهار، غرمه او ماښام دود وګرځېد او د بنډارونو او محفلونو برخه سو.